اشخاص چې په قطر کې په دوحه کې د طالبانو سره ناستو په هغه وخت کې دا تعلیم نو په هغه وخت کې دا تعلیم نو کموال صاحب دای منګه ولس یو عادت لري تاریخ ډیر زر هېري خو زه بیا دغه ټول خلک چې هر خبره د خولي وزي زما په ذهن کې د سپاتي کله چې دوی د خپل خلاف خبره لس کاله وروسته کې زما مغزو کې او کلیکو کې چې کس خو لس کاله مخکې یو شی ویل او نن بل شی ویل په 22م کال کې په روسیې په غونډه کې دا ناسته وه په همدغه ژبه باندې وایي چې طالب اصلاح شوی طالب پخوانی طالب نه ده دا همدا فوزیه کوفي هلته ولاړ دا هیلې وې چې ولا د نغلله اوس نو انډایرکټلی په افغانستان باندې د افغانستان په ولسونو باندې دی وارونه کوي چې هر څه د وسې کېږي هغه کوي که هغه کرکټ د افغانستان له ختموړل دي هغه در سره کوي که بل هر ارزښت له منځه وړل کېږي هر بل ملي ګټې زموږ تر سوال لاندې وړلی شي دی وړي دا خو د خدای شکر ده چې اوس نن سبا دغه میډیا زمانه ده هر یو ځوان اوس په خبرې پوهېږي هر خور اوس په خبرې پوهېږي دا اوس زموږ او ستاسو په دغه لږ غبرګون باندې اساسي وخت خبر ورکړه دغه اوس دقیقه تاسو ورسئ وګورئ خپل په پیج باندې خبر خپور کړی ده چې هېڅ د افغانستان کرکټ سره څوک کار نه لري دا هر څه چې کوي د افغانستان دولت دی او هغوی تصمیم نیسي موږ په دې مورد باندې هېڅ تصمیم نسو نیولی دا هغه اثر نه ده چې د غازي امان الله خان وخت تاسو به خلکو ته ویل چې راځئ غازي امان الله خان کافر د ورځئ پسې ورځو هغه کیسې نور نشته خلک هر څه میډیا ګوري تصویرونه ګوري ثبوتونه ګوري ریفرنسز ګوري ټوکې مسخرې نه دي ډېره زیاته مننه نور ملګرو ته نوبت ورکړو